د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د سارا خان د کتاب د مخکتنې دستوره ایوارډ سرمني او د سارا خان خبرې در سره شریکو. افکار سے ادبي سوسایټي ټولو مشرانو کشرانو ورونو او راغلي مېلمنو ته هرکلی وایم او ډېره مننه یې ادا کوم چې دلته راغلم ما له عزت او درناوي راغلم او الله مو ښاد آباد راته ساته او د خویندو مننه کوم چې دومره لرې نه راغلې او نن زما درې خوشحالۍ دي. یو زما د کتاب مخکتنې دستوره ده چې زما لپاره ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده او ما چېرته خیال خاطر کوم په مې راتله خو دا سوچ به ماته دغه ښکاري چې داسې ورځ به هم راځي چې زما به کتاب چاپ کړي او هغه د اقبال صاحب نه بغیر ناممکن او که دا اقبال صاحب نه وي او ده سره زما راډیوه نه وه جوړه شوې خو ده زما مرسته ملاتړ شو او ما ته کوم همت او حوصله ده راکړه او د ده خدمات نه وې نو نن به نه زه وې دلته په دې سټېج یا دې ځای کې نه به زما کتاب او دویمه چې کومه زما دپاره ډېره غټه د خوشحالۍ خبره او زما دپاره فخر دی نه هېرېدونکی چې تاسو ټول مشران کشران وروڼه خویندې ډېر لرې لرې ځای نه راغلی او په دومره مشکل وخت هم دی او حالات او ورسره تاسو ته لکه ټولو ته مو پته ده چې مشکلات ډېر زیات دي او درېیمه چې کومه ټولو نه غټه خوشحالي زما دپاره ده زما دپاره یو روپۍ یو سرپرایز دی هغه زما د کورنۍ زمونږ او د اقبال صاحب د بچو هغه زما دواړه بچي جمال حسین او ریاض حسین زما بچي زما وروڼه زما ملګري زما دواړه انګوریانې زما خویندې او زما ملګري ورسره زما د واړه نسلي او زما بچي زما وروڼه او وروڼه ټول په دې کې موجود دي او ماته ښکاري دا زما دپاره ټولو نه غټه خوشحالي او نه هېرېدونکي چې هغه ما چېرته سوچ هم نه و کړی چې دوی به هم راځي بس که زیاتې خبرې خو تاسو ټولو مشرانو کشرانو ټولو ښې خبرې وکړې او الله مو ښاد آباد راته ساته او دې کتاب کې چې څه دي چا لوستی دی هغه هم هغې ته به پته وي چې ما څه لیکلي او اقبال صاحب خدمات خو د هېچ چا نه پټ نه دي تاسو زما نه مخکې تاسو پېژنئ او هغه چې کوم مخکې دوی باندې لیکل شوي دي هغه ژوندي نه دي نن الله دې هغوی وبخښي سره د خاورو او چې کوم ژوندي دي الله دې هغوی ژوندي سلامت لري